السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، امید لرم چې ټول به ښه یئ او خوشحاله به یئ او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو، نن انشاءالله سبق نمبر 4 دی زمونږ او امید دی زما چې سبق نمبر 1 او 2 3 باندې به تاسو پوهه شوي یئ او زود کړی به وي. سبق نمبر 4 چې دی دا هم ډېر اهم دی او ډېر زیات اسان هم دی. سبق نمبر 4 چې دی هغه دی غټ حرفونه. اوس دا غټ حرفونه چې کوم دي دا په قرآن مجید کې چې دا غټ حرفونه کم ځای هم راځي نو موږ به یې غټ وایو. غټ حرفونه چې دي هغه دي هغه دا دي. ګورئ سبق نمبر 4 غټ حرفونه دي هغه دا دي: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. دا غټ حرفونه چې دي دا حرفونه دي او په قرآن مجید کې چې دا به کم ځینو کې هم راځي نو تاسو به یې غټ وایئ. اوس بیا لاندې دي مشکل حروف 14 دي هغه دا دي. اوس به موږ پیژنو چې مشکل حروف کمي دا داسې مشکل نه دي چې دا ګران دي، خو دا به دې مشکل دي چې مونږ په قرآن مجید کې چې کم حرفونه دا تا راځي چې د تا په ځای مونږ طوا ونویو او د طوا په ځای مونږ تا ونویو. داسې کوئ چې چېرته مونږ د تا په ځای طوا ونویو او د طوا په ځای تا ونویو دا داسې به دي کې مونږ فرق راولو. دا مشکل په دغه دی. د تا په ځای مونږ سین ونویو، د سین په ځای سا ونویو، د سین په ځای صاد ونویو، دغسې د زال په ځای زا ونویو، د ضاد په ځای ضوا ونویو، د حمزه په ځای عین ونویو، د ح په ځای د ح په ځای ح ونویو او فا په ځای پا ونویو. چېرته نو دا پیژندل پکار دي چې دا مونږ په قرآن مجید کې چې کوم ځای کې دا راځي چې دا مونږ صحیح وایو. دا په دغه وجه مشکل حروف ورته ویلی شي. نو که تاسو څوک ته به وڅوکئ چې غټ حرفونه څو دي تاسو به وایئ چې او مشکل حروف څو دي هغه 14. نو دا مشکل حروف 14 دي هغه دا دي: تا، طا، ثا، سین، صاد، ذال، زا، ضاد، ضا، همزه، عین، ها، حا، فا. دا زه امید کوم چې تاسو به پرې پوهه شوي یئ او دا خپل دوستانو سره ویډیو ډېر شیر کړئ او خپلو بچو او دوی ته هم وښایئ. نو ما له راکړئ اجازت. والسلام.